السلام علیکم قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ په دغه ویډیو کې مو د ټکنالوژۍ د برخې له مهمو بدلونونو خبرو. ویډیو تر پایه وګورئ. د اپل شرکت خپل نوی آیفون چې آیفون 14 نومیږي بازار ته راایستلی دی او ورسره یې نوی آیپیډ مینی هم بازار ته راویستلی چې 5G ټکنالوژي کاروي. چیپونه یې لا ډیر چټک دي او ډیرې تیزې پیاوړې کمرې لري. د آیفون 14 کامرا د نورو ځانګړتیاو ترڅنګ سینمایي بڼه هم لري چې د ژورې برخې د عکسونو د اخیستلو وړتیا ده. نوموړی ټلیفون به د سپټمبر تر 24مې مارکیټ ته راووځي. بیه یې د پخواني آیفون 12 غوندې $199 ده. له پخواني آیفون 12 څخه چټک کار کوي. د سیستم فعالیت یې ډیر ګړندی دی. د سکرین پرده یې د پخوا په پرتله 28% روښانتره ده. د بیټرۍ د چارج ساتلو وخت یې هم ورزیات کړی دی. فضا ته د سیلانیانو د وړلو په برخه کې نوی پرمختګ دا دی چې سپیس ایکس پروګرام اعلان کړی دی. د دې ماموریت ټول سپرلی چې عام خلک دي له 4 روزل شویو کسانو سره د څو ورځو لپاره د ځمکې پر شاوخوا ګرځي. دا ډله به د سپیس ایکس شرکت په بیړۍ کې چې کرو ډرینګ سپیس نومول شوې ده سفر وکړي. او وروستی خبر مو دا چې تمه کیږي په نړۍ کې به د 3D سکین له لارې ډیر ژر د پوستکي د سرطان ناروغي تشخیص شي. دا د بشپړ بدن سکین دی چې مصنوعي ذکاوت ټکنالوژي کاروي او په پوستکي د نښو او خالونو له لارې دا ناروغي تشخیص کولی شي. د ریحان نیوز میډیا قدرمنو لیدونکو که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک او د نورو تازه او جالبو خبرونو لپاره در سره زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وختونه.